السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو هیله ده چې ټول براته روغ او جوړ اوسئ. غواړم دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته د پای نیټورک د KYC په اړه معلومات درکړم. هغه دا چې ډیر دوستانو KYC له مخکې کړې ده خو د هغوی KYC تایید شوې نه ده، یعنې د پینډینګ یا د ریویو په حالت کې ده. نو په دې ویډیو کې هم دوستانو تاسو ته ټوله طریقه ښودلې ده. تاسو دغه طریقه وکړئ، انشاءالله ستاسو KYC چې ده هغه به هم تایید شي. نو راځم دوستانو پای نیټورک را خلاصوم دوستانو. تاسو به هم راشئ پای نیټورک ور خلاص کړئ دوستانو. دا د لږ انتظار ورته کوو، پای را خلاصیږي موږ ته. نو دوستانو را بشئ پورته دغه درې کرښې چې دي دوستانو په دغه باندې به کلیک وکړئ. ورته دغه په دغه باندې چې کله کلیک وکړ دوستانو را بشئ په دغه سپورټ پورټل. دوستانو تاسو ګورئ دغه سپورټ پورټل په دغه باندې به کلیک وکړئ. په دغه باندې دوستانو چې کلیک وکړ تاسو ته به دغسې صفحه راوړي. دا به خلاصه کړئ صفحه. نو دوستانو مونږ تاسو ته اوس صفحه را خلاصیږي، لږ انتظار ورته کوو. دا د دوستانو صفحه را خلاصه شوله. اوس به راشئ دوستانو لاندې به راشئ. دلته لاندې دغه KYC and email request په دې باندې به دوستانو کلیک وکړئ. دغه په دې باندې به کلیک وکړئ. زه راځم په دې کلیک کوم. په دې هم دوستانو چې کله کلیک وکړ دغه دی صفحه را واوښتله دوستانو. ټول معلومات دوستانو دلته اوس غواړي. دلته به تاسو دقیق معلومات ورکوئ. څه چې درنه غواړي په خانه کې همغه باید ورکړئ. دلته لومړي سر کې اول موږ نه غواړي دوستانو ایمیل به موږ خپل ورکړو دوستانو. زه راځم خپل ایمیل ورکوم. لاندې دوستانو تاسو نه د پای یوزر نیم غواړي. نو پای کې چې تاسو څه ډول یوزر نیم هغه باید همغسې ورسره سم ورکړئ، غلط یوزر نیم مه ورکوئ. نو زه خپل د پای یوزر نیم ورکوم دوستانو. ښه دوستانو دغه دی ما د پای یوزر نیم ورکړ. لاندې دوستانو تاسو نه غواړي چې تاسې د تلیفون نمبر چې دا ویریفای ده که نه ده. نو که ویریفای وي ورته په خانه کلیک وکړئ. زما د تلیفون نمبر ویریفای ده او لاندې فیسبوک ته فیسبوک ویریفای ده، ایمیل هم ویریفای ده. نو دوستانو په دې خانه کې تانه غواړي ریممبر پاسورډ. تاسو نه په دې خانه کې غواړي چې ستاسو پاسورډ یاد ده. که یاد مې وي یس هو ورته انتخاب کړئ، که نه مې یاد نو نو ورته انتخاب کړئ. زما یاد ده هو. نو را به شئ دوستانو دلته به خپل هیواد ورته انتخاب کړئ. هیواد زه افغانستان انتخابوم. نو دلته به هم ورته خپل هیواد انتخاب کړئ. نو زه افغانستان انتخابوم ورته. لاندې به دوستانو تاسو انډرایډ انتخاب کړئ ورته. انډرایډ مې چې کله دوستانو انتخاب کړ په لاندې خانه کې به تاسو د خپل د تلیفون کوم هغه چې ده ورژن چې ده هغه به ورته ولیکئ. زه راځم خپل ورژن ورته لیکم د تلیفون. نو ما د خپل تلیفون ورژن ورته ولیکه. لاندې به د تلیفون هغه برانډ یا ماډل به ورته لیکئ دوستانو. په دې خانه کې دوستانو ما د خپل د موبایل ماډل ورته ولیکه. دلته دوستانو په نان باندې کلیک کوو او دغه هم دوستانو نان کلیک کوو. په دغه کې دوستانو ګوره دغه چې دي دغه معلومات دغه ته دقیق ځیر شئ. دغه معلومات چې دوستانو په دې کې تاسو نه هغه څه غواړي دغه لکه لومړي سر کې تاسو ته وایي ایشو with first screen consent age country ID type. یعنې تاسو کومه ستونزه چې لرئ باید دوستانو په همغه باندې کلیک ورته وکړئ. دلته یعنې تاسو چې KYC کله کوله KYC کې چې تاسو کومه ستونزه کړې وه یا مو کومه غلطي کړې وه غلطي دلته ورته په نښه کړئ. مثلا تاسو دلته د خپل د تصویري عکسونه چې دي هغه سم نه وي اپلوډ کړي، غلط راغلي وي، نو هغه بیا ورته انتخابولی شئ. دی کې دا ګورئ دوستانو دغه بیا انتخابولی شئ ورته. مثلا نورو معلوماتو کې مو غلطي کړې وي هغه دلته ورته انتخابولی شئ. نو راځو زه په نان باندې کلیک کوم ځکه ما غلطي نه ده کړې. نان باندې ورته کلیک کوم. نو دوستانو په دا بله خانه کې تاسو نه غواړي چې تاسو KYC ته اپلای کله کړې ده، په کوم تاریخ باندې مو کړې ده. نو که کړې په کوم تاریخ درته یاد وي هغه ورته ولیکو. زه راځم دوستانو په نان باندې کلیک کوم.
نو دوستانو په دا بله خانه کې تاسو نه غواړي په دې کې به هم دوستانو تاسو چې دا ادر انتخاب کړئ. دوستانو کله هم چې ادر انتخاب کړل را به شئ دا بلې خانې ته، نو دلته به هم دوستانو تاسو نان انتخاب کوي، ورته اخر کې به هم نان انتخاب کوي. دوستانو دغه خانې ته به راشه دوستانو، دا ډېره مهمه خانه ده. دلته تاسو خپل مشکل چې کوم مشکل وي هغه به دلته ورته ولیکئ. زه دلته خپل مشکل ورته لیکم دوستانو. دلته لومړي سر کې به تاسو دغه ولیکئ. زه دلته ورته لیکم دوستانو هلو پای نیټورک ټیم. I hope you are all fine. I submitted my Pi network KYC. I submitted my Pi network KYC and I submitted my Pi network KYC after څومره وخت چې وتلی دوستانو، یعنې تاسو چې کله KYC کړی وي څومره وخت په پینډینګ کې د همغه عمره وخت ورته ولیکئ. نو زه خپل وخت ورته لیکم after 3 months. 3 میاشتې ما ورته ولیکه دوستانو. ما KYC چې کړې دا 3 میاشتې وشوې چې په پینډینګ کې ده اوس. after 3 months please دلته به ورته ولیکئ دوستانو چې my KYC is review and progress. Please solve my problem. اخر کې به ورته تینکس ولیکئ. دوستانو دلته به دغه براوز چې لیکلی دوستانو، دلته به تاسو همغه د کوم مشکل چې لرئ همغه عکس به دلته ورته اپلوډ کړئ. زه راځم دوستانو عکس ورته اپلوډ کوم. دغه عکس ما ورته انتخاب کړ، دا به ریموو کړم. دا دوستانو ما ټول معلومات چې دي ورته ولیکل، تاسو بیا هم کتلی شئ. دا ګورئ دوستانو تاسو ټول معلومات کتلی شئ. نو را به شئ په سینډ باندې په دوستانو کلیک وکړئ. په سینډ باندې دوستانو چې کلیک وکړ لږ یو څه انتظار ورته وکړئ چې ستاسو معلومات چې دي د پای نیټورک KYC ټیم ته ورسیږي او هغوی بیا تاسو ته ځواب درکړي. لږ صبر ورته کوو دوستانو. دا دی دوستانو تھینکس یې ولیکل راته موږ ته your reference as Pi network check confirmation and update. دوستانو دغه د زموږ کوم غوښتنه چې وه یا کومه ستونزه چې وه هغه د پای نیټورک ټیم ته ورسېدله، نو هغوی به موږ ته دوستانو په 4 ساعتو کې ریپلای ځواب راکړي چې زموږ ستونزه څه ډول ده یا بیا راته دوی حل کړي دوستانو. نو دوستانو دا وه لنډه ویډیو د پای نیټورک د KYC په اړه چې ما تاسو ته جوړه کړې وه. تر یوې بلې نوې ویډیو پورې چې بیا زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. ښاد آباد او بریالي اوسئ.